تهادي پاک رب راته وکړه هدایت د ژوند لار مستقیم در رحمت وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم مستقیم در رحمت تهادي د ژوند لار راته وکړه هدایت موږ روان کړې ته پر لاره مستقیم در رحمت موږ روان کړې ته پر لاره. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو لمانځم. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسې په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع هدایت دی. یعنی هدایت ډیر لوی شی دی چې الله رب العزت چاته وغواړي او هغې ته هدایت نصیب کړي. الله رب العزت دې موږ او تاسو ټولو ته هدایت وکړي. هغو لارو او هغو اعمالو ته دې پروردګار موږ ته هدایت وکړي چې په هغه باندې زموږ پروردګار زموږ نه خوشحالیږي او راضي کیږي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه باندې راضي کیږي. نو قدرمنو اوریدونکو هدایت په دنیا کې د ټولو اشیاو نه قیمتي شی دی. رب العزت چې د څومره خزانو مالک دی په دغه ټولو خزانو کې د ټولو نه زیات قیمتي شی هغه د هدایت خزانه ده. د هدایت خزانه هم د الله په لاس کې ده. خو رب العزت چې د څومره خزانو مالک دی په دې ټولو کې قیمتي خزانه او چته خزانه هغه د هدایت خزانه ده. ادنا درجې مسلمان ته چې الله رب العزت د هدایت څومره مقدار ورکړی دی که د ټول کائنات خزانې یو ځای شي نو بیا هم د دې قیمت نشي پوره کولی. مثلا که یو سړی داسې دی چې د دنیا د مال او دولت د ده سره هیڅ هم نشته، د دنیا مال او دولت هیڅ نه لري، د عیش و عشرت په اسبابو او سامانو کې ذره برابر هم د ده سره نشته، زړې جامې اغوستې دي او په جونګړه کې اوسیږي او په وچه او سړه ډوډۍ باندې ګزاره کوي او وخت تیروي، خو الله رب العزت ده ته د هدایت دولت ورکړی چې په سمه لار باندې روان دی. د خپل ژوند د الله د اوامرو او د الله د احکامو د محمد رسول الله د لارښوونو په رڼا کې تیروي. رب العزت د هدایت دولت ورکړی نو داسې سړی انتهایی درجې باندې کامیابه او خوش قسمته دی. په دنیا کې هم کامیابه او په آخرت کې هم کامیابه دی. د ده په مقابل کې دویم سړی هغه دی چې هغه سره د عیش و عشرت ټول ساز و سامان او اسباب موجود دي. د مال او دولت هغه سره انبار لګیدلی دي. د ټولې دنیا په اقتدار باندې یوازې قابض وي او ولکه لري، خو هغه د هدایت نه محرومه دی. د الله د اوامرو او د الله د احکامو مطابق نه چلیږي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سننو په اقوالو عمل نه کوي، باغی دی. د دنیا ټول اسباب هغه ته مهیا دي، خو د هدایت نه محرومه دی. نو دا بیچاره او دا عاجزه د رحم قابل دی. په دنیا کې هم ناکامه دی او په آخرت کې به هم ناکامي سره دا مخامخ وي. قدرمنو اوریدونکو هدایت ډیر لوی څیز دی او ډیر قیمتي څیز دی. که یو سړي ته د ټولې دنیا خزانې پیدا وي او میلاو وي خو هغه سره د هدایت خزانه نه وي، دا بیا هم ناکام او غریب دی. او که چا سره د هدایت خزانه وي چې د دنیا مال او دولت هغه سره نه وي، دا ډیر مالداره دی، هم په دنیا کې کامیابه او هم په آخرت کې. الله دې موږ ته هدایت وکړي. رب العزت دې موږ په هغو لارو باندې روان کړي چې په خپله رب زموږ نه راضي کیږي. د دنیا ژوند ډیر محدود دی، الله دې زموږ د آخرت ژوند نه خرابوي. قرآن کریم په ډیرو ځایونو کې دا بیان کړی چې کله کافران جهنم ته ولیږلی شي
یا په کافرانو باندې دا فیصله وشي چې تاسې به جهنم ته ځئ، نو هغوی به دا هیله او دا آرزو کوي چې کاش موږ سره هم د مسلمانانو په شان د هدایت دولت وی. ای کاش چې موږ هم د مسلمانانو په شان خپل ځان سره دا دولت د دنیا نه راوړی وی. هلته چې کله ویني چې موږ خو جهنم ته لیږل کیږو او مسلمانان جنت ته لیږل کیږي، او مسلمانان چې جنت ته لیږل کیږي د هدایت په دولت باندې چې الله هغوی ته په دنیا کې هدایت کړی و، خپل ژوند یې د الله د اوامرو مطابق تیروه او تل لپاره به خپل رب ته منقاد ول، نو هدایت دولت باندې دوی جنت ته ځي. ای کاش چې موږ هم دا د هدایت دولت د دنیا نه ځان سره راوړی وی او نن ورځ موږ جهنم ته نه وی تلي. او داسې به وایي الله د هغو حکایت کوي ربما یود الذین کفروا لو کانوا المسلمین لو کانوا مسلمین. قرآن د مودت لفظ ویلی دی، یعنی کافران به د زړه نه دا غواړي چې ای کاش موږ مسلمان وی او د هدایت دولت موږ ځان سره د دنیا نه راوړی وی او نن موږ جهنم ته نه تللی. نو قدرمنو اوریدونکو دا ژوند د دې دپاره دی، آخرت موږ پسې را روان دی، قبر را روان دی، د الله حساب موږ پسې را روان ده، د حشر ورځ را روانه ده. نو راشئ د الله نه ویریږئ، هغه کارونه پرېږدئ چې په هغه باندې تاسو نه ستاسو رب ناراضه کیږي، هغه کارونه پرېږدئ چې په هغو کارونو باندې ستاسو پیغمبر ستاسو نه ناراضه کیږي، هغو اعمالو ته مخه کړئ چې الله تاسو ته امر کړی، محمد رسول الله تاسو ته امر کړی چې په آخرت کې بیا موږ افسوس ونه کړو چې بیا زموږ افسوس هلته موږ ته کومه ګټه هم نشي رارسولی. الله دې موږ ته هدایت وکړي چې په آخرت کې هم او په دنیا کې هم کامیابه او باعزته اوسو. الله چې په دنیا کې ډیر یو عاجز انسان ته، ډیر یو فقیر انسان ته هدایت کړی وي، په دې هدایت به د الله جنت ته بیایي، نو د سرو زرو ډکه ځمکه هم د هدایت بدل نشي جوړېدلی. ته ډیر یو عاجز انسان یې، ډیر یو فقیر انسان یې، مسکین انسان یې، خو الله تا ته هدایت کړی د دې هدایت په بدله کې به الله تا جنت ته بیایي. هلته به کفار دا هیله کوي چې کاشکې ټوله دنیا د سرو زرو وي او موږ دا ورکړو او د دې عذاب نه خلاص شو، نو د سرو زرو ډکه ځمکه هم د هدایت بدل نشي جوړېدلی. په دریمه سپاره کې په صورت آل عمران کې رب العزت څه فرمایي؟ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتضى به. هغه خلک چې کافران دي او هغوی مړ شوي دي، وفات یې د کفر په حالت کې شوی دی، کله چې د قیامت په ورځ هغو ته جهنم د تللو فیصله وشي چې تاسې به جهنم ته ځئ، په دوی کې به هر یو کافر دا غواړي چې کاش ما سره د سرو زرو ډکه ځمکه وای او الله تعالی دا د سرو زرو ډکه ځمکه زما د بدن په فدیه کې اخیستی وای او زما بدن د جهنم د اور نه خلاص شوی وای. رب العزت وایي فلن یقبل من احدهم، هلته د هیچ چا سره د دنیا مال او دولت نه وي، بالفرض که چا سره د دنیا مال او دولت وي نو هغه د چا نه نشي قبلیدلی. ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به، که وي د هر ګناهګار سړي سره څومره چې په ځمکه کې دي دا ټول، نو ور به یې کړي په خپله بدله کې چې زه د الله عذاب نه خلاص شم، خو هلته به چا سره مالم نه وي، بل فرض که چا سره مالم وي نو چې دا ځمکه ټوله د سرو زرو ډکه شي بیا هم چې فدیه یې ورکړي د الله د عذاب نه به نه خلاصیږي. نو راشئ ځان ته په دنیا کې هدایت حاصل کړئ، الله ته متوجه شئ، د الله نه ویریږئ، د دنیا په مادیاتو مه دوکه کیږئ، د دنیا په لذاتو مه دوکه کیږئ، دا د دنیا ژوند ډیر محدود دی. د الله د اوامرو مطابق، د الله د احکامو موافق، د محمد رسول الله د لارښوونو موافق عمل وکړئ چې هلته الله رب العزت جنت ته داخل کړي او ذلت د دنیا او د آخرت نه موږ بچ کړي، لکه څنګه چې کفار دا هیلې او دا آرزو کوي بیا هم د هغو نه قبلیږي. نو قدرمنو اوریدونکو تاسې فکر وکړئ چې کافر د آخرت په ورځ دومره لوی قیمت چې د دنیا ټوله ځمکه سره زر شي د څه په بدله کې ورکوي او د څه په بدله ورکولو کې تیار شوي دي، هغه کوم څیز دی چې د مسلمان سره شته او د کافر سره نشته، نو هغه هدایت دی. الله دې موږ ته هدایت وکړي. هغه څوک چې قابل د هدایت نه دي الله دې نیست و نابود کړي، خو که زموږ مسلمانان ورونه دي، زموږ مسلمانې خویندې دي په بدو باندې اخته دي،
په منکراتو باندې اخته دي، په فجایع باندې اخته دي، الله دې ورته هدایت وکړي. الله دې موږ ته، زموږ کورنۍ ته، زموږ اهل و عیال ته، زموږ بچیانو ته هدایت وکړي چې الله رب العزت د هدایت په بدل کې موږ جنت ته داخل کړي په خپل فضل او رحم او کرم سره. همدارنګه چې کله آخرت په ورځ د الله رب العزت حساب او کتاب شروع شي، هغه کسانو ته چې الله هدایت کړی، الله به هغه جنت ته لیږي، او هغه کسانو ته چې الله هدایت نه دی کړی، تل لپاره هغو خپل ژوند په فحاشي، په منکراتو کې د الله د رسول د اوامرو د احکامو نه په سرغړونه کې تیر کړی دی. الله به فیصله وکړي چې دا د جهنم ته ځي. نو چې مجرم هلته جهنم ته لیږي، ډیر افسوس به کوي، ډیرې چغې به وهي. الله موږ ته په صورت معرج کې فرمایلی یود المجرم لو یفتدي من عذاب یومئذ ببنیه وصاحبته واخیه وفصیلته التي تؤویه ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیه. الله وایي کله چې د یو مجرم جهنم ته د تللو فیصله وشي چې ته به جهنم ته ځې، نو هر یو مجرم به د زړه نه او په مینې سره دا هیله کوي او غواړي به چې کاش نن زما په بدله کې زما ځوان زامن په جهنم کې وغورځولی شي او زما ځان خلاص کړی شي. یعنی هغه زما نوجوان زامن، زما اولاد دې په جهنم کې وغورځولی شي او زه د جهنم نه خلاص شم. هغه زما زامن چې د دوی په وجه ما دنیا کې سخت مشقت اوچت کړی او وینه او خولې مې یو کړې وې او په دنیا کې زما د زړه ټوکړې وې او ما د خپل ځان نه هم د دوی خواږه ګڼل، دوی د جهنم کې وغورځولی شي او زما ځان دې خلاص کړی شي. کفار به دا هیله کوي لکه چې الله فرمایي لو یفتدي من عذاب یومئذ ببنیه. ورپسې بیا کافر څه فرمایي؟ وصاحبته. مجرم به دا غواړي او دا به چیغې وهي چې کاش زما په ځای او زما په بدله کې زما دا ښځه په جهنم کې وغورځولی شي چې د دې په وجه ما دنیا کې د خپل مور او پلار نافرمانی کوله، د ښځې مې منله خو د مور او پلار خبرې ته اصلا ما توجه نه کوله، د ښځې په سر ما ورور سره جنګ کوه، د ښځې په سر ما پلار سره جنګ کوه، د ښځې په سر ما مور سره جنګ کوه. کاش چې نن زما په ځای زما دا ښځه نن جهنم کې وغورځولی شي او زه د جهنم د اور نه خلاص شم. و اخیه. ورپسې فرمایي کاش چې زما په بدله کې او زما په ځای زما هغه ځوانان ورونه نن په جهنم کې وغورځولی شي چې د دوی په قوت او کثرت باندې دنیا کې ما ډیر ناز کولو او هر مشکل کې به زما په کار راتلل. کاش نن دوی زما په ځای جهنم کې وغورځولی شي او زه د جهنم نه خلاص شم. او ورپسې فرمایي وفصیلته التي تؤویه. زما هغه خاندان چې کوم زما دپاره زما د پناه ځای و چې د دوی په لویي به ما فخر کولو چې زه د دونه اوچت خاندان یم، هغه خاندان چې د دوی د نارضاتیا د یېرې به ما د الله احکامات ماتول. کاش چې نن زما پوره خاندان جهنم کې وغورځولی شي او زما بدن خلاص شي. په دې خبرو نه به بسنه هم نه کوي. بیا ورپسې فرمایي ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیه. انسان به دا غواړي هغه مجرم انسان چې الله به په هغه باندې فیصله وکړي چې ته به جهنم ته وځې، دا به غواړي چې کاش زما نه بغیر کائنات ټول په جهنم کې وغورځولی شي او زما بدن خلاص شي. الله به ورته وایي کله، هیڅ چیرې داسې کیدلی نشي. دا د انصاف والا عدالت دی. دلته به هر مجرم ته د خپل جرم سزا رسیږي. ستا په ځای به ستا زمن، ستا په ځای ستا ښځه، ستا په ځای ستا ورونه، ستا په ځای ستا قبیله هیڅکله هغو ته عذاب نشي ورکولی. نن خو په دنیا کې د زامنو دپاره حلال او حرام ګټو، په دنیا کې د ښځې دپاره د پلار او مور د هر چا نه تیر یو، د قوم و قبیلې په مقابل کې د الله احکام ماتوو. خو هلته به ټول دا هیله کوي چې کاش دا په جهنم کې وغورځېږي او زه خلاص شم. نو هغه ته د هدایت هغه قیمتي څیز الله نه دی نصیب کړی چې په جهنم کې به غورځېږي. الله دې موږ ته هدایت وکړي، الله دې په موږ باندې رحم وکړي چې خپل ژوند هغه که یوازینی ژوند دي، زموږ ځانګړی ژوند دي، که زموږ کورنی ژوند دي، که زموږ ټولنیز ژوند دي، د الله د اوامرو او د احکام موافق تیر کړو چې هلته بیا افسوس او واویلا ونه کړو. موږ مخکې په دې باندې وغږېدلو چې هدایت ډېر قیمتي شی دی. الله که په دنیا کې درته هدایت وکړه، په آخرت کې به هم الله در باندې رحم وکړي. او که په دنیا کې رب العزت درته هدایت ونه کړه، که د ټولې دنیا خزانې ستا وي، بیا دې د الله د عذاب نه نشي بچولی. تاسې د قارون واقعه مطالعه کړئ.
قارون د موسی علیه السلام د زمانې یو ډیر مالداره انسان و. قارون ته الله رب العزت دومره ډیر دولت ورکړی و چې د نن زمانې دنیادار خلک چیرته هغه په خوب کې نشي لیدلی چې د هغه تش د خزانو کلیانې به یوې ډیرې اوچتې ډلې اوچتولی نه شوې. نو قارون یو ځلې د خپلو خزانو د نمایش پروګرام جوړ که او اعلان یې وکړه چې په فلاني میدان کې او په فلاني ورځ او په فلاني ساعت کې به زما د خزانو نمایش کیږي. نو چې کله هغه مقرره وخت راغی، قرآن کریم فرمایي فخرج علی قومه فی زینته. قارون خپلې ټولې خزانې په یو آزاده میدان کې جمع کړې. در سرو او سپینو زرو هلته ډیرې لګېدلې وې. ټول خلک هلته ګوته په خوله حیران شول. په ډیر تعجب سره یې د قارون د خزانو ته کتل او تبصرې شروع کړې وې. په دې میدان کې بعضې هغه کسان چې ضعیف الایمان ول هغه هم راغلي ول. هغوی چې کله د قارون خزانې وکتلې نو د دوی په خوله کې اوبه راغلې او د زړه د بیخه یې یوه هیله وچته کړه او په خوله یې دا ویلي قال الذین یریدون الحیاة الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. الله فرمایي هغه خلک چې د هغوی سترګې صرف د دنیا په ژوند باندې لګېدلې وي، د هغو خلکو د قارون خزانو ته ډیر په افسوس سره کتل او په ژبه یې ویل یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. کاش موږ سره هم د قارون په شان مال او دولت وی، نو موږ به هم عیاشي کوله او د عیش و عشرت ژوند به مو تیرولو. نو ضعیف ایمانو دا خبره وکړه او هغه کسان چې الله د هغو په زړونو کې هدایت ایښی و، الله هغو ته هدایت کړی و، د هدایت علم الله هغو ته ورکړی و. هغوی څه وایي وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن وعمل صالحا. الله چې هغه کسانو ته هدایت ورکړی و، علم یې ورکړی و، دیو ته یې څه ویلي چې ستاسو دپاره د هلاکت وي. دا څومره سپکه او بیهوده جمله ستاسو د ژبو نه ووتله. تاسو سره خو د ایمان او د صالح اعمالو او د هدایت داسې دولت موجود دی چې د دې په بدله کې چې الله پاک تاسو ته کوم اجر و ثواب درکوي هغه به دومره قیمتي وي چې د یو قارون خزانې څه چې د ټول کائنات خزانې هم د ده په مقابله کې هیڅ شی نه دي. په صحیح مسلم کې د حضرت مغیره بن شعبه نه روایت دی چې د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله وفرمیل چې موسی علیه السلام د الله تعالی نه پوښتنه وکړه چې په جنت کې به د ټولو نه د ادنا درجې والا جنتي ته به ته څه ورکوې او د هغه حال به څه وي. هغه ورته وفرمیل هو رجل یجیع بعد ما ادخل اهل الجنه الجنه. الله ارشاد وفرمیل هغه به یو داسې سړی وي چې هغه به د جنتیانو جنت ته د داخلېدو نه وروسته راځي، یعنی ټول جنتیان به جنت ته داخل شوي دا به وروسته راځي. فیقال له ادخل الجنه، هغه ته به ویل شي چې ته جنت ته داخل شه. هغه به ورته وایي رب کیف وقد نزل الناس منازلهم واخذوا اخذاتهم. هغه به عرض وکړي الله ټول خلک جنت ته داخل شول او په خپلو مرتبې باندې ورسېدل او هغو خپله حصه واخیستله، نو زما دپاره هیڅ هلته پاتې نه دي. زه چې جنت ته داخل شم نو ما دپاره به څه وي؟ هغه ته به ویل شي اترضي ان یکون لک مثل ملک من ملوک الدنیا. نو الله پاک د طرفه به هغه ته ویل شي آیا ته په دې خبره باندې راضي چې تا ته د دنیا په بادشاهانو کې د یو پادشاه د پادشاهي عمره ملک او جایداد درکړی شي؟ هغه به ورته وایي رضیت ربي، ای زما ربه زه راضي یم. نو هغه ته ویل شي لکه مثله و مثله و مثله، ستا دپاره به د دنیا د یو پادشاه د اندازې د پادشاهي که د ملک به او د هغه 4 حصې به نورم الله 4 چنده به نورم درکوي. د الله رب العزت د رحمت دریاب به په جوش کې راشي. الله پاک به بیا ارشاد وفرمی هذا لکه وعشرة امثاله ولکه مشتهت نفسک ولذت عینک. ستا دپاره هغه هم دي کوم چې تر اوسه پورې ما درکړي دي او د دې پوره 10 چنده نور هم به زه تاته درکوم. بلکې څه چې د ستا زړه غواړي او کوم څه چې ستا په سترګو کې خوښ راشي هغه ټول ستا دي. دا خو د ادنا جنتي هغه مرتبه وه. موسی علیه السلام به الله ته ووایي چې یا الله فاعلاهم منزلتن، په جنت کې به د ټولو نه د اوچتې درجې یعنی چې په مرتبې سره ډېر اوچتې د هغه حال به څه وي؟ الله به ورته وایي اولئک الذین غرست کرامتهم بیدي وختمت علیها
فلم تر عین ولم تسمع اذن ولم یخطر علی قلب بشر. الله پاک به ارشاد وفرمی د دوی دپاره ما په خپل بلا کیف لاس باندې نعمتونه تیار کړي دي او په هغې مې مهر لګولی دی، نو هغه هیڅ یو سترګې نه دي لیدلي، داسې نعمتونه دي او د هیڅ چا په زړه کې هغه توسه ګرځېدلي نه دي او هیڅ یو غوږ توسه هغه اورېدلي هم نه دي. نو دوی ورته ویلې چې د فرعون او د قارون د مال او د جایداد آرزو مه کوئ. دا کوم هدایت چې ربالعزت تاسې ته په دنیا کې کړی، الله به د دې په مقابل کې په بدل کې دومره اجر و ثواب تاسې ته درکړي چې یو قارون پرېږده چې د ټولې دنیا خزانې راټولې کړئ، د ستاسې د هغه اجر و ثواب مقابله هم نشي کولی. الله دې موږ ته په دنیا کې هدایت وکړي. نو بیا چې کله په قارون باندې د الله تعالی عذاب راغی، نو الله رب العزت قارون سره د خزانو او سره د کورنۍ په ځمکه کې ورخښ که چې نن ورځې پورې هغه هم په ځمکه کې ورننوځي او هیچا هغه ټولۍ چې د قارون مددګاران ول د هغو کومک یې کوه، هغو هم قارون د الله د عذاب نه خلاصولی ونه او خپله قارون هم مدد وشه. فخسفنا به وبداره ما كان له من أن ينصرونه ما كان ننتصر. الله وایي چې بیا هغه او د هغه کور منګه په ځمکه کې ښخ که او هیڅ څوک نه ول چې بیا د قارون کومک او مدد یې کړی وی د الله نه سوا، او نه د قارون په خپله مدد وشه. د کومو خلکو په خوله کې چې اوبه راغلې وي، نن چې کله هغوی د قارون د خزانو د تباهي حال ولیده چې الله په ځمکه کې ښخ کړل، نو د الله شکر ادا که او داسې ویلې لولا ان من الله علینا لخسف بنا ویکأنه لا یفلح الکافرون. که چیرې الله تعالی په موږ باندې احسان نه وی کړی نو ډوب کړي به وی موږ په ځمکه کې لکه قارون غوندې. تعجب دی چې نه خلاصیږي د عذاب نه کافران خلک. نو معلومه شوه چې هدایت ډیر لوی څیز دی. الله دې موږ ته هدایت وکړي، نه د قارون مال او نه د دنیا نورې خزانې هدایت ته رسیږي، بلکې هدایت قیمتي شی دی چې د هغه په مقابل کې به الله تا ته جنت درکوي. ادنا جنتي ته به الله دومره څیز ورکوي چې د دنیا د یو پادشاهي ملک وي د هغه لس چنده به ربالعزت ورکوي. نو الله دې موږ ته هدایت وکړي، زموږ کورنۍ ته، زموږ اولادونو ته، زموږ خویندو ته، زموږ میندو ته، زموږ ښځو ته دې ربالعزت هدایت وکړي چې ټول په عزت سره، په اوچت سر سره او په اوچته غاړه سره د الله په حضور کې ودرېږو او الله موږ جنت ته داخل کړي په دې هیله. قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. پاک الله مو مل شه. ته هادي پاک رب راته وکړه هدایت، موږ روان کړې ته پر لاره مستقیمه د رحمت، موږ روان کړې ته پر لاره مستقیمه د رحمت. ته هادي ذوالجلاله راته وکړه هدایت، موږ روان کړې ته پر لاره مستقیمه د رحمت، موږ روان کړې ته پر لاره. مسلمانې خویندې دي په بدو باندې اخته دي، په منکراتو باندې اخته دي، په فجایع باندې اخته دي. الله دې ورته هدایت وکړي. الله دې موږ ته، زموږ کورنۍ ته، زموږ اهل و عیال ته، زموږ بچیانو ته هدایت وکړي چې الله رب العزت د هدایت په بدل کې موږ جنت ته داخل کړي په خپل فضل او رحم او کرم سره. همدارنګه چې کله آخرت په ورځ د الله رب العزت حساب او کتاب شروع شي، هغه کسانو ته چې الله هدایت کړی الله به هغه جنت ته لیږي، او هغه کسانو ته چې الله هدایت نه دی کړی تل لپاره هغو خپل ژوند په فحاشي، په منکراتو کې د الله او د رسول د اوامرو د احکامو نه په سرغړونه کې تیر کړی دی. الله به فیصله وکړي چې دا د جهنم ته ځي. نو چې مجرم هلته جهنم ته لیږي ډیر افسوس به کوي، ډیرې چغې به وهي. الله موږ ته په صورت معرج کې فرمایلی یود المجرم لو یفتدي من عذاب یومئذ ببنیه وصاحبته واخیه وفصیلته التي تؤویه ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیه. الله وایي کله چې د یو مجرم جهنم ته د تللو فیصله وشي چې ته به جهنم ته ځې، نو هر یو مجرم به د زړه نه او په مینې سره دا هیله کوي او غواړي به چې کاش نن زما په بدله کې زما ځوان زامن په جهنم کې وغورځولی شي او زما ځان خلاص کړی شي.
یعنی هغه زما نوجوان زامن زما اولاد دې په جهنم کې وغورځولی شي او زه د جهنم نه خلاص شم. هغه زما زامن چې د دوی په وجه ما دنیا کې سخت مشقت اوچت کړی او وینه او خولې مې یو کړې وي او په دنیا کې زما د زړه ټکړې وي او ما د خپل ځان نه هم د دوی خواږه ګڼل، دوی د جهنم کې وغورځولی شي او زما ځان دې خلاص کړی شي. کفار به دا هیله کوي لکه چې الله فرمایي لو یفتدي من عذاب یومئذ ببنیه. ورپسې بیا کافر څه فرمایي وصاحبته. مجرم به دا غواړي او دا به چیغې وهي چې کاش زما په ځای او زما په بدله کې زما دا ښځه په جهنم کې وغورځولی شي چې د دې په وجه ما دنیا کې د خپل مور او پلار نافرماني کوله، د ښځې مې منله خو د مور او پلار خبرې ته اصلا ما توجه نه کوله. د ښځې په سر ما ورور سره جنګ کوه، د ښځې په سر ما پلار سره جنګ کوه، د ښځې په سر ما مور سره جنګ کوه. کاش چې نن زما په ځای زما دا ښځه نن جهنم کې وغورځولی شي او زه د جهنم د اور نه خلاص شم. و اخیه ورپسې فرمایي کاش چې زما په بدله کې او زما په ځای زما هغه ځوانان ورونه نن په جهنم کې وغورځولی شي چې د دوی په قوت او کثرت باندې دنیا کې ما ډیر ناز کولو او هر مشکل کې به زما په کار راتلل. کاش نن دوی زما په ځای جهنم کې وغورځولی شي او زه د جهنم نه خلاص شم. او ورپسې فرمایي وفصیلته التي تؤویه. زما هغه خاندان چې کوم زما دپاره زما د پناه ځای و چې د دوی په لویي به ما فخر کولو چې زه د دونه اوچت خاندان یم. هغه خاندان چې د دوی د نارضاتیا د یېرې به ما د الله احکامات تهادي پاک رب راته وکړه هدایت د ژوند لار مستقیم د رحمت وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم. مستقیم د رحمت تهادي د ژوند لار راته وکړه هدایت موږ روان کړې ته پر لاره مستقیم د رحمت موږ روان کړې ته پر لاره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو لمانځم. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسې په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع هدایت دی. یعنی هدایت ډیر لوی شی دی چې الله رب العزت چاته وغواړي او هغې ته هدایت نصیب کړي. الله رب العزت دې موږ او تاسو ټولو ته هدایت وکړي. هغو لارو او هغو اعمالو ته چې پروردګار موږ ته هدایت وکړي چې په هغه باندې زموږ پروردګار زموږ نه خوشحالیږي او راضي کیږي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه باندې راضي کیږي. نو قدرمنو اوریدونکو هدایت په دنیا کې د ټولو اشیاو نه قیمتي شی دی. رب العزت چې د څومره خزانو مالک دی په دغه ټولو خزانو کې د ټولو نه زیات قیمتي شی هغه د هدایت خزانه ده. د هدایت خزانه هم د الله په لاس کې ده. خو رب العزت چې د څومره خزانو مالک دی په دې ټولو کې قیمتي خزانه او چته خزانه هغه د هدایت خزانه ده. ادنا درجې مسلمان ته چې الله رب العزت د هدایت څومره مقدار ورکړی دی که د ټول کائنات خزانې یو ځای شي نو بیا هم د دې قیمت نشي پوره کولی. مثلا که یو سړی داسې دی چې د دنیا د مال او دولت د ده سره هیڅ هم نشته، د دنیا مال او دولت هیڅ نه لري، د عیش و عشرت په اسبابو او سامانو کې ذره برابر هم د ده سره نشته، زړې جامې اغوستې دي او په جونګړه کې اوسیږي او په وچه او سړه ډوډۍ باندې ګزاره کوي او وخت تیروي، خو الله رب العزت ده ته د هدایت دولت ورکړی چې په سمه لار باندې روان دی. د خپل ژوند د الله د اوامرو او د الله د احکامو
د محمد رسول الله د لارښوونو په رڼا کې تیروي. رب العزت د هدایت دولت ورکړی، نو داسې ساله ماتول کاش چې نن زما پوره خاندان جهنم کې وغورځولی شي او زما بدن خلاص شي. په دې خبرو رب بسنه هم نه کوي. بیا ورپسې فرمایي ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیه. انسان به دا غواړي هغه مجرم انسان چې الله به په هغه باندې فیصله وکړي چې ته به جهنم ته وځې، دا به غواړي چې کاش زما نه بغیر کائنات ټول په جهنم کې وغورځولی شي او زما بدن خلاص شي. الله به ورته وایي کلا، هیڅ چیرې داسې کیدلی نشي. دا د انصاف والا عدالت دی. دلته به هر مجرم ته د خپل جرم سزا رسیږي. ستا په ځای به ستا زمن، ستا په ځای ستا ښځه، ستا په ځای ستا ورونه، ستا په ځای ستا قبیله هیڅکله هغو ته عذاب نشي ورکولی. نن خو په دنیا کې د زامنو دپاره حلال او حرام ګټو. په دنیا کې د ښځې دپاره د پلار او مور د هر چا نه تیر یو. د قوم و قبیلې په مقابل کې د الله احکام ماتوو. خو هلته به ټول دا هیله کوي چې کاش دا په جهنم کې وغورځېږي او زه خلاص شم. نو هغه ته د هدایت هغه قیمتي څیز الله نه دی نصیب کړی چې په جهنم کې به غورځېږي. الله دې موږ ته هدایت وکړي. الله دې په موږ باندې رحم وکړي چې خپل ژوند هغه که یوازینی ژوند دي، زموږ ځانګړی ژوند دي، که زموږ کورنی ژوند دي، که زموږ ټولنیز ژوند دي، د الله د اوامرو او د احکام موافق تیر کړو چې هلته بیا افسوس او واویلا ونه کړو. موږ مخکې په دې باندې وغږېدلو چې هدایت ډېر قیمتي شی دی. الله که په دنیا کې درته هدایت وکړه، په آخرت کې به هم الله در باندې رحم وکړي. او که په دنیا کې رب العزت درته هدایت ونه کړه، که د ټولې دنیا خزانې ستا وي، بیا دې د الله د عذاب نه نشي بچولی. تاسې د قارون واقعه مطالعه کړئ. قارون د موسی علیه السلام د زمانې یو ډیر مالداره انسان و. قارون ته الله رب العزت دومره ډیر دولت ورکړی و چې د نن زمانې دنیادار خلک چیرته هغه په خوب کې نشي لیدلی چې د هغه تش د خزانو کلیانې به یوې ډیرې اوچتې ډلې اوچتولی نه شوې. نو قارون یو ځلې د خپلو خزانو د نمایش پروګرام جوړ که او اعلان یې وکړه چې په فلاني میدان کې او په فلاني ورځ او په فلاني ساعت کې به زما د خزانو نمایش کیږي. نو چې کله هغه مقرره وخت راغی، قرآن کریم فرمایي فخرج علی قومه فی زینته. قارون خپلې ټولې خزانې په یو آزاده میدان کې جمع کړې. در سرو او سپینو زرو هلته ډیرې لګېدلې وې. ټول خلک هلته ګوته په خوله حیران شول. په ډیر تعجب سره د قارون د خزانو ته کتل او تبصرې شروع کړې وې. په دې میدان کې بعضې هغه کسان چې ضعیف الایمان ول هغه هم راغلي ول. هغوی چې کله د قارون خزانې وکتلې نو د دوی په خوله کې اوبه راغلې او د زړه د بیخه یې یوه هیله وچته کړه او په خوله دا ویلي قال الذین یریدون الحیاة الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. الله فرمایي هغه خلک چې د هغوی سترګې صرف د دنیا په ژوند باندې لګېدلې وي، د هغو خلکو د قارون خزانو ته ډیر په افسوس سره کتل او په ژبه یې ویل سړی انتهایی درجې باندې کامیابه او خوش قسمته دی. په دنیا کې هم کامیابه او په آخرت کې هم کامیابه دی. د ده په مقابل کې دویم سړی هغه دی چې هغه سره د عیش و عشرت ټول ساز و سامان او اسباب موجود دي. د مال او دولت هغه سره انبار لګېدلی دي. د ټولې دنیا په اقتدار باندې یوازې قابض وي او ولکه لري، خو هغه د هدایت نه محرومه دی. د الله د اوامرو او د الله د احکامو مطابق نه چلیږي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سننو په اقوالو عمل نه کوي. باغی دی، د دنیا ټول اسباب هغه ته مهیا دي، خو د هدایت نه محرومه دی. نو دا بیچاره او دا عاجزه د رحم قابل دی. په دنیا کې هم ناکامه دی او په آخرت کې به هم ناکامي سره دا مخامخ وي. قدرمنو اوریدونکو، هدایت ډیر لوی څیز دی او ډیر قیمتي څیز دی. که یو سړي ته د ټولې دنیا خزانې پیدا وي او میلاو وي، خو هغه سره د هدایت خزانه نه وي، دا بیا هم ناکام او غریب دی. او که چا سره د هدایت خزانه وي چې د دنیا مال او دولت هغه سره نه وي، دا ډیر مالداره دی، هم په دنیا کې کامیابه او هم په آخرت کې. الله دې موږ ته هدایت وکړي. رب العزت دې موږ په هغو لارو باندې روان کړي چې په خپله رب زموږ نه راضي کیږي. د دنیا ژوند ډیر محدود دی، الله دې زموږ د آخرت ژوند نه خرابوي. قرآن کریم په ډیرو ځایونو کې دا بیان کړی چې کله کافران جهنم ته ولیږلی شي
یا په کافرانو باندې دا فیصله وشي چې تاسې به جهنم ته ځئ، نو هغوی به دا هیله او دا آرزو کوي چې کاش موږ سره هم د مسلمانانو په شان د هدایت دولت وی. ای کاش چې موږ هم د مسلمانانو په شان خپل ځان سره دا دولت د دنیا نه راوړی وی. هلته چې کله ویني چې موږ خو جهنم ته لیږل کیږو او مسلمانان جنت ته لیږل کیږي، او مسلمانان چې جنت ته لیږل کیږي د هدایت په دولت باندې چې الله هغوی ته په دنیا کې هدایت کړی و، په ژوند یې د الله د اوامرو مطابق تیروه او تل لپاره به خپل رب ته منقاد ول، نو هدایت دولت باندې دوی جنت ته ځي. ای کاش چې موږ هم دا د هدایت دولت د دنیا نه ځان سره راوړی وی او نن ورځ موږ جهنم ته نه وی تلي. او داسې به وایي الله د هغو حکایت کوي ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. قرآن د مودت لفظ ویلی دی، یعنی کافران به د زړه نه دا غواړي چې ای کاش موږ مسلمان وی او د هدایت دولت موږ ځان سره د دنیا نه راوړی وی او نن موږ جهنم ته نه تللی. نو قدرمنو اوریدونکو دا ژوند د دې دپاره دی، آخرت موږ پسې را روان دی، قبر را روان دی، د الله حساب موږ پسې را روان ده، د حشر ورځ را روانه ده. نو راشئ د الله نه ویریږئ، هغه کارونه پرېږدئ چې په هغه باندې تاسو نه ستاسو رب ناراضه کیږي، هغه کارونه پرېږدئ چې په هغو کارونو باندې ستاسو پیغمبر ستاسو نه ناراضه کیږي، هغو اعمالو ته مخه کړئ چې الله تاسو ته امر کړی، محمد رسول الله تاسو ته امر کړی چې په آخرت کې بیا موږ افسوس ونه کړو، چې بیا زموږ افسوس هلته موږ ته کومه ګټه هم نشي رارسولی. الله دې موږ ته هدایت وکړي چې په آخرت کې هم او په دنیا کې هم کامیابه او باعزته اوسو. الله چې په دنیا کې ډیر یو عاجز انسان ته، ډیر یو فقیر انسان ته هدایت کړی وي، په دې هدایت به د الله جنت ته بیایي، نو د سرو زرو ډکه ځمکه هم د هدایت بدل نشي جوړېدلی. ته ډیر یو عاجز انسان یې، ډیر یو فقیر انسان یې، مسکین انسان یې، خو الله تا ته هدایت کړی د دې هدایت په بدله کې به الله تا جنت ته بیایي. هلته به کفار دا هیله کوي چې کاشکې ټوله دنیا د سرو زرو وي او موږ دا ورکړو او د دې عذاب نه خلاص شو، نو د سرو زرو ډکه ځمکه هم د هدایت بدل نشي جوړېدلی. په دریمه سپاره کې په صورت آل عمران کې رب العزت څه فرمایي؟ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتضى به. هغه خلک چې کافران دي او هغوی مړ شوي دي، وفات یې د کفر په حالت کې شوی دی، کله چې د قیامت په ورځ هغو ته جهنم د تللو فیصله وشي چې تاسې به جهنم ته ځئ، په دوی کې به هر یو کافر دا غواړي چې کاش ما سره د سرو زرو ډکه ځمکه وای او الله تعالی دا د سرو زرو ډکه ځمکه زما نه زما د بدن په فدیه کې اخیستی وای او زما بدن د جهنم د اور نه خلاص شوی وای. رب العزت وایي فلن یقبل من احدهم، هلته د هیچ چا سره د دنیا مال او دولت نه وي، بالفرض که چا سره د دنیا مال او دولت وي نو هغه د چا نه نشي قبلېدلی. ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به، که وي د هر ګناهګار سړي سره څومره چې په ځمکه کې دي دا ټول، نو ور به یې کړي په خپله بدله کې چې زه د الله عذاب نه خلاص شم، خو هلته به چا سره مالم نه وي، بل فرض که چا سره مالم وي نو چې دا ځمکه ټوله د سرو زرو ډکه شي بیا هم چې فدیه یې ورکړي د الله د عذاب نه به نه خلاصېږي. نو راشئ ځان ته په دنیا کې هدایت حاصل کړئ، الله ته متوجه شئ، د الله نه ویریږئ، د دنیا په مادیاتو مه دوکه کیږئ، د دنیا په لذاتو مه دوکه کیږئ، دا د دنیا ژوند ډیر محدود دی. د الله د اوامرو مطابق، د الله د احکامو موافق، د محمد رسول الله د لارښوونو موافق عمل وکړئ چې هلته الله رب العزت جنت ته داخل کړي او ذلت د دنیا او د آخرت نه موږ بچ کړي، لکه څنګه چې کفار دا هیلې او دا آرزو کوي بیا هم د هغو نه نه قبلیږي. نو قدرمنو اوریدونکو تاسې فکر وکړئ چې کافر د آخرت په ورځ دومره لوی قیمت چې د دنیا ټوله ځمکه سره زر شي د څه په بدله کې ورکوي او د څه په بدله ورکولو کې تیار شوي دي، هغه کوم څیز دی چې د مسلمان سره شته او د کافر سره نشته، نو هغه هدایت دی. الله دې موږ ته هدایت وکړي. هغه څوک چې قابل د هدایت نه دي الله دې نیست و نابود کړي، خو که زموږ مسلمانان ورونه دي، زموږ